ځینې خلک دوستانو واورئ نمک حرام څوک دی؟ په دې اړه باندې ستاسو خیال دی؟ نمک حرام هغه پاکستانی دی چا چې د افغانانو په سر ډالرې خوړلي دي. نمک حرام هغه خلک دی چې په مختلفو اوقاتو کې د دې دلته کې استوګنې ته خوشحاله شوي دي. د دې په سر باندې خو د بار ملک نه بلا امدادونه پاکستان ته راغلي دي او زمونږ د پاکستان بالکل همدغه قصیده چې هغې په خپل کورونه ډک کړي دي، خپل بینکونه یې ډک کړي دي. نو دې ته نمک حرامه تاسو د څه وایې؟ لکه څه نمک یې زمونږ خوړلی دی؟ چا نه خیر نه دی غوښتې. هر افغانۍ که دلته کېږي نو ریړۍ لګولې ده خو خپله مزدوري کړې ده، دیاړي کړې ده، مزدوري کړې ده. نو په څه خبره باندې افغانۍ نمک حرامه دی؟ نمک حرام هغه خلک دي د دې په سر چې چا دلته وانه کړې ده چې مونږ دلته کې افغانیان ډېره کړي دي او افغانانو له چې کم دی نو مونږ مطلب دا دی چې ځای ورکړی دی، پناه ګزین دي دلته کې. نو دا د خدای په نامت دوستانو دا بعضې بیا کیني دوی وایي افغانان نمک حرامه دي، داسې دي هغسې دي. ته چې نن آباد یې د افغانانو په سر باندې آباد یې، ته چې اتومي طاقت یې د افغانانو په سر شولې، ځکه د افغانانو په سر دې همیش سودا کړې ده او نن دې پې بیا هم کړې ده. ښه په عزت او په پرده کې تاسې واورئ په خپله د غي بچي یا که کم مشران یو نو ښه کلکه مزدوري کړې ده. دا ډېرې سپکې خبرې دي چې هر سړی